کې خیر غواړم ته دغلته خیر غواړه. هلو السلام علیکم. دوبۍ مسافر خبرې کې سمیع الله خاطر رسکوم جی بغیر بی جی ایم نه بغیر غمگین ساز نه کال قبول دی. بیگم ډیر زبردست کار کړی د پښتنو شملم پورته کړي د ننګونه غیرتونه او جی او بالخصوص چې دا کرسۍ هم راوختي په دې کې دنیا ته یو پیغام و. هغه پیغام دا و چې موږ د کرسۍ خلک نه یو، موږ د ډز ټوپک او بم بارود خلک یو. ډېر ښکلی کار مو کړی، زړه مو راله ژوندی کړ، شملې مو راله جګې کړې. نه خروج تنزل، ته د خروج خبره کوې؟ تنزل علاتل نه 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 دې نه واوړه. مخالفه شورته پروا به نه کوې، پروا به نه کوې، پروا به نه کوې. وطن کې د شودو د شاتو نیرونه ویږي راځي، سپیو مړه ځان به جنګو. ایگزیکټلی ته دا وې که نه؟ ها زبردست ورسېدې په خبره. میاندې به م خیر غواړي او که نه مونږ خو د مستۍ نه هلته تللي. چې ډېر حالات خراب شو نو کور والا به م په قطارونو کې بي ایس پي 1200 روپو ته ولاړي، و به کوم کله داخلي. ستا دا مطلب دی؟ ها نه نه خیراتي زکات محکمه زکات بیت المال هلته مو دلته فاونډیشن چندې ماشوم. ستا دا مطلب دی ماشومانو خبره کوي. د 200 روپو ماسکونه چې ولوالي او دفتر مخې ته خرڅوي بازار کې که نه، سهار 5 بجې ښه ښایسته لاړ شي زنده‌باد، ماښام په 10 بجې راځي. ډېر ښکلی خوند به وکړي ستاسو خدای. نو بس خیر به غواړو، کباړ کار به کوو زنده‌باد. د دنیا قانون ستوري د اسمان دي، مونږ په ځمکه سواره نه شو په ټیکټر کې. ډېره مزه به کوي، ډېره مزه به کوي. ایگزیکټلی څه په پېښور کې څه کابل کې او که نه د شاتو ولې بهیږي. د خدای انصافدارو لږ په ځان رحم وکړئ، لږ په مونږ رحم وکړئ، لږ په دې خاوره رحم وکړئ. تاسو دغلته مستۍ لتلي، تاسو دې دولو وي لتلي، ټول قومونه کرکټ کوي، فوټبال کوي، څوک دا چل نه کوي. دلته مونږ د او که نه قرض دی در باندې ویزي، تکلیف دی درته مسلمانه، مونږ ته هم تکلیف دی. نو مونږ در باندې زورېږو زمونږ وروڼه یې. خو دا شی مه کوئ، دا بدښکاري سړی. تعلیم نه بې برخې، ثقافت نه بې برخې، معیشت نه خلاص. زما د قام د بدبختۍ به درته څه ووایم. او چې څوک را ظلمېږي په ټوپکو پسې ګرځي. نو بس دغې له مې کال کړه چې لږ د ځان خیال ساتئ. بس درخواست زولۍ درته نیسم، سوال درته کوم، منت درته کوم. دې بې شرمۍ نه لږ راوځو، لږ د سړیتوب ژوند وکړو. وبه لږ هم درته غمګین ساز به ورته ولګوم اخره کې، خیر دی هغه به واورې. خو لږ د سړیتوب ژوند، لږ د سلیقې ژوند، لږ د عزت ژوند او لږ د انسانیت ژوند. تنګ شوې رانه خمې چې لاړ شه. د جذباتو د اظهار شل نورې طریقې، کور دی ودان. په اخره کې دې خوشحاله کړم چې په خبره پوه شوې. د الله په امان وروره، د الله په امان.